الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د نیکی یو کار هم حقیر مګنه، کمتر کمزور مګنه، اگر چې د یو مسلمان رور سره په خوشحالی په ورین تندی سره ملاویدل وي، په خندا سره ملاویدل وي، نو دا حقیر مګنه. محترمو عزتمنو، د نیکی یو کار به هم کمتر حقیره نه ګڼې چې ته کمزور ګڼې، هغه به دې بیړه در پاره. د نیکی هر کار ته به په قدر ګورې، د قدر په نظر سره ګورې، او د نیکی په هر کار کې به ځان مخته مخ. د یو مسلمان رور سره خو په خندا ملاویدلی سي، په ورین تندي خو ملاویدلی سي، د زړه سکینه او بغض خو ایستلی سي. دا هم یو نیکی ده چې ته د یو مسلمان رور سره په ورین تندي، په پراخ تندي، په خوشحالي، په خندا سره روغبړ کوي، یا دغه سره ملاویش. دا هم یو نیکی ده. نیکی به کمزور حقیره نه ګڼې. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.